سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې مهم شپږ لغتونه زده کړو. موږ چې کله وایو ولاړ سئ یا ولاړېدلو ته وایي aufstehen او کله چې موږ چاته وایو sitzen یعنې کېناستلو ته وایي sitzen او موږ چې کله یو چیرته ځو یو شی اخلو سودا لپاره هغه ګران وي قیمته وي ګران یعنې قیمته ته وایي تایر مطلب ګران او چې ارزان وي ارزانه ته وایي یعنې بیه یې کمه وي دې ته وایي billig او موږ چې کله چاته زنګ وهو یا غږ کوو دې ته وایي anrufen هم وایي anrufen هم وایي. دوستانو دا د ار او ار دواړه تلفظ ورکوي او چې یو څه مات شوي وي یو زړه مات وي یو څه مات شوي ته وایي کپوټ. دغسې لغتونو او اصطلاحاتو زده کولو لپاره او د الماني ژبې روانې خبرې زده کولو لپاره زما اکاونټ سره تعقیب کړئ. یوټیوب هم شته په نوم د ناصر احمدزي.